عبدالرحمن بابا فرمایي که ماښام تر ستوني ښکته کړې حلوا سبا خواست کوي له خدایه د خوروا وایي د سړي لالچ او حرص چرې هم نه ختمیږي که ماښام په مړه خېټه دی حلوا وخوري نو سبا بیا د الله تعالی نه د غوښې او د خوروا سوال کوي. مطلب دا چې د انسان د خواهشاتو یو نه ختمېدونکې سلسله ده چې یو ښه شیز ترلاسه کړي نو بیا د هغې نه د بل ښه شیز په کوشش لګیا وي. په هیڅ حال کې د قرار او صبر نشي لیونی کړی ډېر حرص ډېرې هوا. د دنیا حرص او خواهشاتو دومره بد شی دی چې څوک یې ښکار شوی دی د هغه بیا قرار او صبر نه دی موندلی. که د ټانګي خاوند شي نو موټر ته به زړه کېږي او که موټر په لاس ورشي نو بیا به بنګلو ته زړه کېږي او چې بنګلې په لاس ورشي نو بیا به 2-3 نورو شیانو ته زړه کېږي. دغسې د یو شیز نه پس د بل شیز په لټون کې اخته وي چې آخره کې پې مرګ رو رسي. تمام عمر تر اشنا تر عزیز پورې یوې ګېډې مختورن کړې هم رسوا. دا یوه ګېډه په سړي داسې لوبې وکړي چې ټول عمر یې د خپلو پردو په مخ کې بدنام کړي او په هر ځای کې یې رسوا کړي. مطلب دا چې د خپلې ګټې دپاره سړی نه خو اشنا بخي او نه څوک خپل خپلوان معاف کوي. ګېډې انسان په هر ځای کې پاتې راوستی وي چې په خپلې رسوایۍ د پروا نشي نور به څه کړي په جهان د چا پروا. او یو سړی چې د دنیا په مینه او په لالچ کې د خپلې رسوایۍ او بدنامۍ نه تیر شي نو هغه به بیا په دې جهان کې د بل چا څه خیال وساتي. چاته چې خپل عزت او عظمت ګران نه وي نو هغه به د نور خلکو څه عزت او قدر وکړي. چې د نفس د پاره لاس و بل ته نیسي دا زحمت له خدایه غواړي که دوا. او چې د خپل ځان خوشحالولو لپاره سړی د بل کس نه سوال کوي نو نه پوهېږم چې د دنیا د مینې انسان ولې دا نه لیونی کړی دی چې دی په دې باندې خپل عزت بیلي او دنیا دپاره سوال هم کوي. سوال څه ښه کار خو نه دی. نفس بېشماره عالم پرېوس و کوي ته خدای دې نه نابینا د چا پیشوا. انسانی خواهشاتو یعنی نفس بشمیره خلق د تباهی په لور روان کړي دي. الله تعالی دې د چا مشر رهنما ړوند نه کي. مطلب دا چې خپل نفس د هر سړي رهنما دی. که چېرته ستا په قابو کې دا نفس راغلی وي نو په سم لار به روانې خو ولې که چېرې نفس ستا په قابو کې نه وي نو بیا سړی جور کوي ته لړه کوي. په روا په ناروا کله پوهیږي چارپایې ته څه روا څه ناروا. د دنیا په مینه کې مست سړی په مثال د څاروي دی. لکه څنګه چې سړی د څاروي نه تمه نشي کولی چې دی پسې پوهېږي یا نه پوهېږي دغسې د دنیا په مینه کې چې کم سړی مست وي نو ته د هغه نه د روا او ناروا کارونو تمه نشي کولی. چارپایان که غوږ او سترګې لري څه شوه په معنه کې نابینا دي ناشنوا. څاروي که غوږونه او سترګې لري نو په دې څه فرق نه پروزي. په حقیقت کې دوی ړانده هم دي او کاڼه هم. مطلب دا چې دنیادار سړی د خپل غرض اوږې وي او خپل مطلب داسې ړانده کاڼه کړي وي چې سره د سترګو غوږونو نه څه ویني او نه څه اوري. زه رحمان له هغه علم پناه غواړم چې له دینه له مذهبه وي سیوا. عبدالرحمن بابا وایي زه د هغه علم او پوهې نه پناه غواړم د کمې په نتیجه کې چې سړی د خپل دین او مذهب نه خلاص شي. نو داسې علم چې د کم په وجه سړی د خپل دین او مذهب نه باغی کېږي په کار نه دی. دغه علم په حقیقت کې علم نه بلکې تباهي ده. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او د هغې معنی ته سره مې شیر کې اجازت غواړم د الله په امان.